واسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. الله خالق ده. کوم شای چې څوک جوړ کی هغه ډیر په خبري وي، دیغه علم ډیر زیات وي په مخلوق خپل باندې په جوړول د کارخانه والا چې دا پیاله جوړه ده، پیالې په انني اجزاوم خبر ده چې کوم مواد ما استعمال کړی دي. موږ هغه کامل علم نشته چې موږ پیدا الله یو دی، موږ زړم الله پیدا ده. که په زړه کې څه ویایم الله علم پلري، که په کارایم نو دلته دوه خبره. ظاهره تمدح ده، دا معنا ذکر تلاوت بالجهر ویم چې نیت صفاوي ما ته محبوب ده، که پټ ویم ځکه زه په دواړو علم لرم، په جهر په سیر په دواړو زه علم لرم، دواړه ما پیدا کړي دي. د زړه خیالم ما پیدا کړی، د ژبې نطقم ما پیدا کړی، خو چې غلط نه استعمالوي په صحیح نیت باندې. دومه زه دا هغه په حواله نه داسې وایم چې دغه تم باید موږ پام وي، داسې نه چې د موږ په زوره نارې وکړو الله دې موږ په ذکر خبرېږي، که ونه کړو نه خبرېږي. دا بې ځایه جذب نه وي، دا باید نه وي. دا چغې نارې بې ځایه باید نه وي. حق جذب شته، حق جذب شته، جذب نه انکار موږ نه کوو، خو د دروغو نارې نشته په طریقت کې چې جذب وي. نه نو الله ولې الله تعالی علم نه لري چې په زوره نارې وایي، خو په پټه الله خبر ده، په ښکاره باندې الله خبر ده. بې ځایه نارې باید نه وي او جذب حق شته. هغه به بیا کله سره بیا یو ځای کې متصوب شروع کړه یا مترجمه شروع کړه په ورغلو په صورت زمر باندې هلته به بیا پکې وغږېږو. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول له أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالقرآن هو فعله. وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل وآناء النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا عملت فيه مثل ما يعمل. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. خ علم خ دنیا د الله تعالی سره د قرب لیاري دي، نو کسړی تمنا کوي د دغه دوه دي کوي. یو چا علم خدای پاک ورکړی هغه شپه ورځ د خدای د دین په خدمت لګیا ده، بل سړی دغه ارمان کوي نو ودی کی چې ماتم خدای پاک داسې علم راکړي لکه پلانکی چې شپه ورځ لګیا ده د دین خدمت کوي. یا یو چا ته خدای پاک حلاله دنیا ورکړې ده، هغه د خدای په لیار کې لګي، نو بل سړی که د دنیا تمنا کوي د داسې دنیا تمنا دي چې خدای پاک ماتم داسې دنیا راکړي لکه پلانکي ته چې حلاله دنیا ورکړي او زړه دې ورکړي چې د خیر په لیار کې استعمالي. ځکه چې علم هم الله ته سړی وصل کوي، خیر کار د مال هم الله تعالی ته سړی وصل کوي. باب قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الزهري من الله الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب فيه لا شك. تلك آيات الله يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في فلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالي حراما إلى قوم وقال تؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. دلته وسیوه نکته مهم ذکر کو. حضرت ام المؤمنین وایي چې یو چا عمل نیک درته ولیدای شو نو ته داسې ورته وایه
کوي عمل الله تاسو باندې علم لري الله به مو په قیامت کې علم د خپل موافق عمل ښکارا کی رسول او مؤمنین به ټول ښکارا کی خو ګوره ولا یستخفنک احد چې څوک تا تیر نه باسي په صفت باندې دوکان نشي کتا یو ښه تقریر وکړو کتا یو ښه درس وکړو کتا یو ښه کار وکړو چا د صفت وکړو داسې نه چې ځان درته غټ سړی ولید شي حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تیرېدو چا د یو چا مخامخ صفت کوه د نور ورته چې ملا مو ورماته کړه د سړي د خدای نور کوشش نه کوي عجب دا شی باید نه وي عمل د خدای د رضا لپاره کوه خو که خپل عمل خدر ته ولیدای شوم دا سوچ وکړه چې دغه حساب خدای پاک به بیا را سره کوي که ایمانیت کې خراب و ما ته خو ظاهر ښه لیدی کېږي خو که نیت خراب و بیا خو د عمل ثواب نشته که بل دې صفت وکړي ګوره چې دوکه نشي وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا ذكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال المغيرة رضي الله تعالى عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا قال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. باب قول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة فعملوا بها وأعطي أهل الإنجيل فعملوا بها وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون به حق عمله. قال أبو عبد الله يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد ثم حج مبرور. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا بها حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين. فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل عملا منا وأكثر خيرا. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فهو فضل أوتيه من نشاء. دغه کې بیا دوه خبرې د دوه آیاتو مضمون صرف یو ټکی لاند باندې ذکر کو. د قرآن عظیم شان په منافع او په ګټو کې چې ذکر کیږي مخکې ویلې دا هدایت ته د متقینو لپاره دلته وی لا يمسه الا المطهرون. د قرآن خوان د قرآن ګټه به نه واخلي مګر هغه څوک چې باطن صفاوي. دغه ځای ډیر مهم چې باید موږ تاسو فکر وکړو. د قرآن
هر څوک ویایو خو ګټه چې اخیسته کېږي په اندازه د تقوا د طهارت. قرآن علم ده. علم د انسان زړه کې چې پیدا کېږي په الهام د ملایکو، او ملائکه یغه کوټې ته نه ورځي چې په کومه کوټه کې سپی وي، په کومه کوټه کې بوت وي. محدثین کرام لیکي تر سپینه تکبر ډیر بد ده، تر سپینه ریاکاری ډیره بده ده، تر سپینه حسد ډیر بد ده. د مهلک امراض چې په سینه کې دي دا تر سپیو ډیر بد دي. چې کوم ځای کې سپی وي ملائکه نه ورځي، نو چې په کوم زړه کې تکبر وي، په کوم زړه کې حسد وي، په کوم زړه کې د دنیا محبت وي، د ګناه او د قدرت او د عزت محبت وي، هغه به ته به څنګه ملایکه ورشي. اصل علم هغه ده چې په زړه کې وي. دا د خولې علم نه ده، دا خو د شیطان هم شته، دا خو د مبتدعه هم شته. دا چې څومره فرقې باطله دي په قرآن او په حدیث در سره غږیږي که نه غږیږي، خو دغه علم نه ویل کېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر خلک دي قرآن عظیم شان به ویایي، حدیث په بیانوي، خو د دغه ستونې نه لاندې به ایمان نه وي، زړه ته به نه ځي، په خوله خو به وي خو هلته نه ځي. نو تقوا چې پیدا کېږي د زړه صفایي غواړي، علم چې پیدا کېږي د زړه صفایي غواړي. د زړه صفایي چې نه وي راغلی تر هغه وخته پورې علم کما حقه په زړه کې ځای نه نیسي. دغه زړه غافل وي. دا غافل زړه چې د الله د خوف نه غافل وي، دا وایي د خره مثال لري. او قرآن عظیم شان وی هغه خلکو چې تورات ورکړی شوی و عمل نه پکوه، داسې ولکه خر چې کتابونه په بار کې. خره باندې کتابونه 10 کاله ګرځوه، ملا ورته ویل کېږي. ابلغ ناپیه ډېر نږدې ورسره ده، په شا دي کتابونه، په شا دي دلته نږدې، خو لیکن دته ګټه نشته. وای کوم زړه چې د الله د ذکر نه غافل وي، د خوف او خشیت الهي نه غافل وي، د تقوا معنا نه وي پکې، دا د خره حیثیت لري. په خره باندې کتابونه، غافل زړه ته قرآن ګټه نه ورکوي. دا جاهل ده، جاهل ته ګټه نه ورکوي. فایده د دغه نه چې اخلي عالمان اخلي. عالم خو هغه چاته ویل کېږي چې زړه یې رڼا وي. نو تقوا او د زړه صفایي دا ډېر ضرور. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن عزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. وقوله إن الإنسان خلق هلوعا ضجورا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم اعتدوا فقال إني أعطي الرجل ودع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. دا مثلا مخکې ښه تحقیقي ویلې ده. حضرت پیغمبر علیه السلام تقسیم کوو، یو څوک په پرېښ وه. بعضې خلکو ته خیال دا وي چې دا پرېښی نو دا الله په نبي علیه السلام ګران نه ده. یوه واقعه مخکې هم کوي، تاسو یاد وي چې صحابي بیا ورجګ شو، ولې دې پرانکی پرېښی چې دا مؤمن ده، ده به او مسلم ورته ویلې. لنډ خلاصه چې نبي علیه السلام ویلې کله زه د یو چا په ایمان مطمئن یم لکه عمرو ابن تغلب، هغه ته شی نه ورکوم، خو په بل ډارېږم که چې ورنکم د ایمان نه اوړي. تالیف د قلوبو. نو دا چې کوم استاد د کوم شاګرد یا د کوم امي سره شفقت وکي یا کوم پیر د کوم مرید سره د یو خاص چا سره او کې دا بل د پزړه کې نه ګلمن کېږي دا ماته ولې نه راوخندل. خو یو څوک چې مخلص وي خپل وي خپل نه ګلمن کېږي، ګلمن کېږي پردای، هغه په معمولی شیم ګلمن کېږي. نو دغه د خلک داسې احساس نه کوي ماته ستړی ماشه نه راکړه، ماته توجه ونه کړه، ماته دا ونه کړه. دا لار د دین د دعوت دین طرف ته به خلک رامایل کوي. هغه څوک به راغواړي چې د دین سره ناشنا وي چې اشنا شي. هغه تالیف غواړي. د خپلو طالبانو ته ما بار بار ویلی دي چې دا مسافر
دا میلمانه دغو ته مخکې سب کې ځای ورکوئ، حلقه کې نږدې ځای ورکوئ، د خلیفه صاحبانو سره ناستي کې ډېر ځای دغو ته ورکوئ چې هغه کلو په کلو باندې وظیفې پاتې وي چې وظیفو کار جوړ شي، یا د دغه طریقت په حقیقت باندې پوه شي، د علم په فایدو په فضیلت باندې پوه شي.